د لوی بخونکي خدای په نامه ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې علمي ومنئ. خوشحاله یم چې په خدمت کې. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام صاحب، ښه یاستئ؟ ډاکټر صاحب جان یو پوښتنه مې لرله. مهرباني. ډاکټر صاحب مونږ بخښنه غواړم چې ما پوښتنه چې دا موضوع نه هغه ده موضوع خاص په دې هکله ده. مونږ خاص موضوع نه ده ټاکلې، تاسو کولی شئ خپله پوښتنه راحت وپوښتئ. ډاکټر صاحب زه په نګران د خبرې کوم، ایمال مې نوم ده او انګلیسي کورسونه وایم. څنګه زه کولی شم چې د درس خپل ذهن ته په ښه توګه وسپارم؟ زه چې کله مطالعه کوم ډاکټر صاحب، زه د خپل ذهن مطالعې ته نسم هغه کولی چمتو کولی. ته څونه ساعته درس وایې؟ کوم برخه کې د انګلیسي په کومه برخه کې څو ساعته درس وایې؟ کوم کتابونه وایې؟ ابتدایي درس یې چېرته ویلی ده؟ څومره د پخواني موارد زده دي؟ پخواني کتابو کې څومره موفقه وې؟ اوس چې دې صنف ته راغلی څومره سخت ده درته، څومره اسانه ده؟ لږ توضیحات راکولی شې؟ هو ډاکټر صاحب. ښه، مکتب دې ویلی؟ ډاکټر صاحب مکتب نه سکل فارغه شوم، راغلم ننګرهار ته. ننګرهار کې مې انګلیسي او کیمیا او ریاضي مې شروع کړې ده. اوس فعلا انګلیسي ده. کانکور ته یې غواړې امتحان ورکړې؟ نو اوس کانکور لامدګي په هغه کې شروع کوم، جوزا کې. اوس مې لا تر اوسه شروع کړې نه ده ډاکټر صاحب. ښه، اوس کیمیا او ریاضي صرف اساسات یې وایه؟ انګلیسي لا تر اوسه اوس زیات انګلیسي باندې فوکس کوم. ښه، څونه دې ویلې ده پخوا او اوس په کوم صنف کې، په کوم لیول کې، په کومه برخه کې؟ لیول ول او لیول 2 مې ویلې ده. اوس مې په لس میاشتني پروګرام ته شروع کړی. ښه، څه کېږي؟ ولې سخت ده در باندې؟ بوج در باندې نه دې زده کېږي؟ څنګه ده؟ دومره سخت هم نه ده، خو چې کله زه مطالعه کوم خپل ذهن مطالعې ته نسم هغه کولی. څنګه دا کولی شې ووایې چې په ورځ کې څو لغاته زده کوې، په څو ساعته درس وایې؟ دا مورد راسره کولی شې شریک کړې؟ مو خو داسې ده ډاکټر صاحب چې مسافري ده وتاسې یو، نو درس هم ټوله ورځ ده، خو ورځ کې 20 لغاته 15 لغاته زده کولی شم. تفریح، خوب او نور موارد دې څنګه دي؟ خوب نو 4 ساعته 5 ساعته کوو. تفریح دومره ما پارک ته تفریح لپاره هم ځو، درس لپاره هم ځو. ښه، د درس په مورد څو مورد لږ مهم دي. ښه، که موږ غواړو چې درس ښه ووایو او یا ښه مطالعه وکړو، ایمال جان اورې غږ مې؟ د درس لپاره څو مورد ډېر مهم دي. ښه، یو ښه پیل ده، یو ښه پیل چې تاسو یو درس څنګه پیلوئ. بل یو ښه برنامه ده چې تاسو یو درس څنګه ښه برنامه جوړوئ. بل نظم او ترتیب ده. بل د آرامش او رواني سلامتیا او آرامۍ مسله ده چې تاسو څونه له رواني اړخه آرامه یئ. بل د درس د ویلو شیوه یا طریقه ده چې تاسو په کومه شیوه درس وایي. بل نور سلامتي ده، یعنې ته څومره سلامت یې، جوړ یې ناجوړ یې. تغذیه مهمه ده چې څه خورې. نور نشهیي توکي یا اړیکې، روابط، مینه، عاشقي ده، شیان دي چې دا نه پوهېږم څونه ستاسو په ژوند کې. ورزش ده چې ورزش نه پوهېږم کوې که نه کوې. خوب ده، د مطالبو درک ده او د مطالعې اصول دي. دغه مواردو کې که زه اوس یو پوښتنه درنه وکړم چې معمولا چې ته درس پیلې څه وخت، څنګه یې پیلې، څه رقم یې پیلې؟ زه ډاکټر صاحب کورس نه چې راغلم صحیح ځم پارک ته ځم، تر غرمې پورې درس یم، غرمې نه بیا راځم، ډوډۍ چې وخورم بیا کورس ته ځم، کورس نه بیا درس ته ځم. همدغه د انګلیسي کورس ته ځې؟ انګلیسي کورس ته ځم او د ریاضي ده. ښه، په ریاضي کې مشکل لري که په انګلیسي کې؟ زیات په انګلیسي کې ده، ځکه چې انګلیسي لغاتونه کله زده کوم خپل ذهن لغاتونو ته نسم کولی. ذهن مې اخوا دېخوا فکرونو باندې زیات. او څونه زده کولی شې په دغو 13 لغاتو کې؟ څونه زده کولی شې؟ په 10 خو زده کولی شم. زه غواړم چې 10 نه زیات زده کړم، نوره مطالعه ورسره زیاته کړم. ښه، په ورځ کې 10 لغاته زده کولی شې؟ 10 لغاته زده کولی شم. نو دا خو کفایت کم له 10. ګوره دا بیا کفایت کوي. ښه، د تا د درس شیوه او طریقه سمه ده. ښه، صرف ته لږ وسوسه لري. ښه، وسواس لري، یعنې اندېښنه لري چې ډېر درس باید وایې، ډېر څه باید زده کړې، ډېر مطالب باید وایې، ډېر اخذ باید وکړې، ډېر جذب باید وکړې. لږ د وسواس مسله ده. ښه، زه راضي یم تا له 13 لغاتونو نه په ورځ کې کافي اندازه درس وایې. ته اوس معلومه شوله چې ته له رواني اړخه لږ نارامه یې. صحیح، لږ نارامه یې. دغه وسوسه دې لرې که ورزش، خوب او د مطالعې اصول کومک تر سره کولی شي. خوب دې سم که، ورزش وکړه، لږ منظم تفریح دې په نظر کې ونیسه او منظم پیل که دا مشکل حلیږي. یعنی هغه څه چې ته تر ناراضي یې زه تر راضي یم. ښه، منطقي ده، یعنی عادي ده. اما ته ډېر څه غواړې او دا دې نارامه کوي.
صحیح دی او مننه ورور ژوندی اوسه سلامت اوسه